ماشاءالله چشمی بدو نو خدای ته وګورئ نو دا وګورئ یو د خدای پاک یو حسین پیدا کړی یو حسین مخ ښایسته ویښته ښایسته سترګې ښایسته شونډې نو مطلب دا دی زما چې الله پاک بلکل په قلم جوړه کړې ده. Thank you so much. تاسو نظر ښکلی دی دې نظر ښکلی دی ماشاءالله. مو سره نن شو کې د وزیر شریف کو سنگ ډانس میں کو اور تو انجوائے کې انا ماته شب مرګ تو پایا ماشاءالله. زه به تاسو ته وایم چې دې کم ډانسو کومه ریکارډ کړی دی اب هم تاسو ګورئ او دې ته خلکو دا هارونه دا د زړه مینې چې کومې وکړې په دې ډانس کې تاسو لیدلي دي خو زه به تا ته ووایم چې ټیک ته دلته فیمیل هم ډېر زیات راغلي دي هر سړی په خپل ځای ډېر ښکلی ډانس کړی دی خو زه به تاسو ته دا ووایم چې ما صرف او صرف د دې ډانس ریکارډ کړ ځکه چې مو دې په نیمګړي روح کې ډېر ښه پروګرام او ډېر ښه کرکټر کړی دی او بیا نن په ارشد سینما کې یو پېښور کې تاوان نشته نو ډولفین سره هم تاوان نشته ماشاءالله نن تنده راغلې ده او زه به ووایم چې د دې دومره مینوال دي او یو دي ریفیوز نه کړ لکه ټول ملګري چې څونه د بونیر نه راغلي دي د دیر نه راغلي دي د کوهاټ نه راغلي دي د اټک نه راغلي دي دوی ټول فردن ففردن دي راولېږل د مردان نه ته پکې شو وایي کنه بس مردان هم راغلي دي مردان خو زما ډېر زیات وخت بس جام شو کنه او بل دا خبره چې وزیر شریف چې دی اوس به د هغې خاکه کېږي نو او د ډرامې باندې کې څه ووایي کنه نیمګړي روح کې دي ډېر ښه کرکټر کړی دی ماشاءالله. زه به تاسو ته دا ووایم دا ډرس مې څنګه دی دا ورته یاره زه به درته ووایم که نه نو ماشاءالله ډرس ښه دا هارونه دا یې ورته اوس واچولی شو او ډرس کې دا داسې ده چې بس مطلب زما دا دی که نه چې بس نور خو تاسو نه شم تاسو نور ښه پوهېږئ خو دا راته ډېر زیاته ښایسته ښکاري وجه څه نو هلته کې اکچولي خلک وایي که نه چې دا په ریکارډینګ کې میک اپ نه کوي داسې نه کوي داسې نه کوي که نه اوس د ریکارډینګ کې باڼه مو لګوم او داسې مخ باندې میک اپ ورته په نو خوند نه کوي په ډرامه کې چې څومره ریالټي مخ کې ریالټي شو کې نو هم خوند کوي حقیقت شو کې اوس چې دی څه ما میک اپ کړی دی که نه ما لینزز اچولي دي ما مسکار لګولي ده کې خو زما نیمګړي روح کې تھرو ډرامه چې دی ما نه لینز لګولي دي نه ما باڼه لګولي دي سمپل مخ کې سمپل دغه کې لوک کې چې زه وایم چې آو د انسان په خپلو سترګو کې یو کشش شي نه مطلب دا دی چې هغې کې ته خړه پړه ښکارېږي او اوس ماشاءالله په ایمان یې وایه تاسو راته جواب دی په ښځه بیا ورکړې نو دا خبره ته وکړمه اکچولي هلته کې د کیمرې چې کوم میک اپ یې که نه هغه خړ کیمرې په لحاظ سره کیمره چې د سکین کلر میک اپ چې دی هغه ډېر زیات ښکلي شو کېږي او چې ته اوس سپین میک اپ وکړې نو کیمره دې بیا شین شو کوي زه چې چېرته هم ټي وي شوګانو لتلی یم هلته کې هغې ماله خړ میک اپ کوي هغې چې کیمره چې ده که نه خړ میک اپ ماله چې کله سپین لیټ راشي نو هغه اولرېډي سپین او چې کله بیا ته سپین میک اپ وکړو سپین لیټ راشي انسان بیا شین ښکاري لکه دا دیوال بله بیا خبره ده دا کوم ډولفین ماشاءالله په ډېر کم عمر کې په ډېر کم وخت کې زه به وایم چې په هجړاګانو کې د ټاپ تعلیم ده کړی دی د ټاپ تعلیم که ته تاسو سره انګلیش شروع کړو نو په ایمان په څوک سره یې ووایي که اردو یې شروع کړلی که د دې مورنۍ ژبه اردو ده نو زه درته وایم چې دا یو شوق دی یو هنر دی زړه یې دا غوښتل چې زه دې فیلډ ته راشم دا چا په زور نه دی راوستی او زه ته دا هم ویم دا هغه پاک انسان دی ډېر پاک چې زه تا ته د دې زه یو په حقیقت سره او په چیلنج سره دا وایم چې دا د دې ټولو اجلاګانو نه زه به ویم چې دا مختلف دي ماشاءالله ټول اجلاګان په خپل خپل ځای ښکلي دي ښایسته دي ښه هنرمندان دي خو دې پکې وی لال څوک په هیرو کې نه پټېږي نو دا هغه لال دی او ماشاءالله هغسې ښه انسان هم دی ما سره د دوی په دوی ملاقات وشو او په ایمان چې دی ما له بلکل زړه راکړ نو ما هم زړه ورکړی دی ځکه چې دا اکټر دی زه هم اکټر یم او دا چې دی نو خلک خوشحالېږي زه وایم چې دا د خدای ژوندی ساتي هسې ګورو هغه څه شو هغه چې دا چلی و خورې داسې کې هغې خو زه داسې کړی ما د دنیا سپکې په ګنجي کې مې سپکې شوي چې به مې ګوتې ور وړې ټوک سپکه به ترې غورځېده ما ته پهٔ ویلي وه سپیکس راغوښتي وو نو په هغې باندې سینخي دي خدای دې انصاف وي هغو لکه د څلوېښتۍ د ماشوم کوناټې څه شعر و شاعري
सकता है अपना शुरू भाता नहीं खुदे देखी तो इंग्लिश की वर्तले खुदे देखी को उर्दू की वर्तले स्टामिना वालता तमाम तक मरे फस्टल आप तो जो उम्र डेढ़ जाते खबर हो कि उसमें उर्दू किस पर मेरा खबर हो होगा जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉल्फिन यान और आज जो है मैं इस शो में खड़ी हूँ ज़ेर शिरपों के साथ। हमने बहुत एंजॉय किया, जो था मेरा गाना हो चुका है, अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट शो के लिए हम तैयार हो रहे हैं। दूसरी बात ये है कि हमारा एक न्यू ड्रामा सीरियल भी आ रहा है निमगढ़े रूह, जो कि डब होगा अरेबिक, तुर्किश और उर्दू लैंग्वेज में और इंशाल्लाह विल रिलीज ऑन हम टीवी। और दूसरी बात ये कि आप लोग मुझे बहुत जल्द एक दूसरे ड्रामे में भी देखेंगे इंशाल्लाह, और ज़ेर शिरपों के साथ न्यू खाकों में भी देखेंगे एंड वी विल वर्क टुगेदर एंड यू विल एंजॉय अ लॉट। So just wait and watch. तेरा मंदना